د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات او د درود بابا ولسوالۍ اړوند د دروي چینې ساحې ته راغلي یو درنو ملګرو په دغه ساحه کې هم تقریبا 3000 خواوشا ژوند کوي او دې ساحه کې هم هغه د ډینګي مریضتیا چې ده او ترڅنګ د کرونا وایرس کومه ناروغي چې ده هغه را رسېدلې ده دغه ولس هم ډېر په ستونزه کې دی په بد حال کې دی دې سیمې ته مو هم د شهید زرغون شاه ماما خیره بنسټ په همکارۍ او دغه په منډه تړلو چې په ښار کې د دوی د شرکتونو نه کومه دوی راغونډه شوې وه هغه مو دې ته هم راوړه او دغه خلک هم ډېرې غوښتنې لري تاسو څومره شتمن ملګري چې یاستئ په بهر هېواد کې یاستئ په هېواد کې دننه یې تاسو په خپلو شخصي لګښت باندې د دغه خلکو سره مرسته وکړئ که چا زر د وسه شي که چا څه هم د وسه شي که دوی د وسه شي چې هر څه هم د وسه وي او د وسې مو پوره وي د دغه خلکو سره مرسته وکړئ دا چې موږ د دور بابا ولسوالۍ د درمې چینې اوسېدونکي او دغه بېوزله او دغه ټول دغسې خلک دي دغه سره چې چا سره څوک مرسته کړی چې 1000 روپۍ وسه یي 2000 یي څوک دغه لوړپوړو چارواکو ټول نه موږ دا غوښتنه لرو چې دې خلکو سره مرسته وکړي چا دوی وسه شي چا بل شی وسه شي چې دا ټول وکړي دا ټول بېوزله خلک دي دغه تبه چې راغلی دغه خلک ټول نیولي او دغه ټول په کورو کې پراته وي او داسې وي چې موږ نه ډاکټران ډېر زیات لري دي داسې وي ساحه کې موږ پراته یو دې چې وسم یو غریب هم نه لري او ټول دغسې چا چې وسه شي د خلکو سره د مرستې وکاندې او ډاکټران یې او دار شي نه دوی وسه شته نه هېڅ شي وسه شته دغه خلکو نه موږ ډېر خوشحاله یو چې دغسې راغلي او دغسې الله نور هم راولي او ټول خلک دغسې خراب او بېروزګاره بې هغه خلک دي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عظیم الله د پلار نوم یې حسدار د دور بابا ولسوالۍ اړوند مربوطات د دروي چینې اوسېدونکي دروي چینې ته چې اوس نوې دا ناروغي را رسېدلې ده چې دا یوه بېساري ناروغي ده چې دلته په کور کې هر څومره تنې که 10 دي که 12 غونډې دې ناروغۍ نیولي موږ له غونډو مالداره خلکو څخه غواړو چې دې خلک چې دي ډېر بېوسه دي د بېګاله ډوډۍ وس نه لري نو موږ غونډو څخه دا هیله کوو چې دغسې مرستې د دې خلکو سره وکړه ځکه چې دا خلک چې دي ډېر بېکاره بېوسه خلک دي دلته چې یو ډاکټر هم نشته دې ځای چې تقریبا 3000 وګړي موږ دا سیمه لري موږ غونډو څخه مالداره خلکو څخه غواړو چې دلته موږ سره داسې مرستې وکړو او له کوم چې مرسته چې راغلې دو څخه ډېره مننه کوو چې موږ هم داسې یو کونج ته سیمې ته دو راغلي او دلته یې مرسته راوړي مننه درنو ملګرو دا هغه بېوسه خلک دي چې باور وکړي بېګاله د یو کپ ډوډۍ وس نه لري ستاسې مرستې به انشاءالله تعالی دغسې ساحو ته رسېږي چې هغه ساحې به ډېرې اړمنې ساحې وي نو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ ډېره زیاته مننه